ولسمشر غني وایي چې د طالبانو لخوا حکومت ته د بندیانو په سپارل سوي لیست کې 400 یې داسې بندیان دي چې د اساسي او جزا قانون پر اساس یې ولسمشر د آزادولو صلاحیت نه لري. زه باید ملت سره مشوره وکړم او د دغه 400 طالب زندانیانو د سرنوشت په اړه مشورتي لویه جرګه رابولم تر څو د ولس استازي مشوره راکړي او بیا د هغوی د مشورې په اساس موږ فیصله وکړو. بلخوا رویټرز د درو امریکایي چارواکو له خولې راپور ورکړی چې امریکا په یو دریم ځای کې د دغو 400 طالب بندیانو د ساتلو وړاندیز کړی چې هلته به افغان حکومت او طالبان په ګډه څارنه کوي، خو افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. یو بانه ده او د لویه جرګه راغوښتل هغه زما فکر باندې د بلې خبرې دپاره دي او په دغه بانه باندې بیا راغواړي ناکامه مصرفونه کوي او په افغانستان کې زه فکر کوم په دغه رقم باندې کوي چې جمهور صلح غواړي صلح نشي راتللی. انتخابي شنونکي وایي چې افغان حکومت باید د مشورتي جرګې د راغوښتلو پر ځای د سولې په اړه د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره همغږي رامنځته او د ادارو پر پیاوړتیا کار وکړي. دغه ډول مشورتي لویې جرګې نه یوازې زښت ډېر بې ځایه مصارف دي بلکې د سولې پروسه کلیشي کول دي او د خلکو او نړیوالو باور پر سوله کمول دي. دولت ته پکار ده چې د دې وخت او مالي زیار پر ځای ټول تمرکز پر خپل حکومتي تشکیلاتو پر ځانګړي ډول پر ډیپلوماټیکه دستګاه وکړي. عام افغانان که څه هم له 3 ورځني اوربند څخه خوښ دي، خو وایي چې اوربند باید دوامدار او ژر تر ژره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل سي. طالبانو نه دي باندې ونی نه کوي او نه د حکومت غني بابا د ګیلې کې هغه کې چې داسې داسې د ښایسته ځوان د موږ په سلګونو باندې مري او زخمیانېږي، ولې مړه شي ولې زخمیان شي؟ دا یا 2-3 ورځې یا 4 ورځې یوه جمعه یا 3 جمعې دا موږ ته پیدا نه لري. دا څه پیدا کوي؟ موږ وایو چې د امانو ورباند شي وروره. په تیر کوچني اختر کې هم طالبانو اوربند کړی و، خو له هغه وروسته په افغانستان کې جګړې زور واخیستی. که څه هم د افغان حکومت په ګډون ډیری افغانان غواړي چې اوربند دوام وکړي، خو لا معلومه نه ده چې طالبان به دغه 3 ورځني اوربند ته ادامه ورکړي او که نه. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کابل.